السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو ډېر بد خبر درکړم چې د افغانستان مشهوره لوبغاړی محمد نبي د اصغر افغان څومره غټ چاپلوس ختلی ده. اوس یې در سره په ثبوت باندې دغه ثابت کومه چې محمد نبي د اصغر غټ چاپلوس ده. لکه څنګه چې موږ وګوره دغه د حشمت الله شاهدي چې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا نه نوی کپټان ټاکل شوی و. تاسو دغه نور لوبغاړي هلته میسیجونه وګورئ چې حشمت په هکله باندې کړي دي. دغه کې نجیب زدران، رشید خان، رحمان الله گربز، رحمت شاه، وفادار مامان، دینیلا و آفتاب عالم، دینیلا و ګلبدین نایب. تاسو دغه ټول ټویټونه تاسو وګورئ. همدغه فیسبوک پاڼو کې د دوی دغه مبارکي تاسو وګورئ چې څومره ښه انداز باندې دوی حشمت الله شاهدي ته مبارکي ورکړې ده. بعضو خو ورته ویلي چې د ما ورور غوندې ده، د ما ملګری، د ما نږدې انډیوال، یعنې ډېرې ښې خبرې ورته کړي. حشمت ته ډېره په اصولو باندې په ډېره ښه طریقه باندې ورته مبارکي ورکړې ده. چې تاسو مخکې د هر شی تاسو فیسبوک وګورئ، د حشمت الله شاهدي پیج ته لاړ شئ، د رحمان الله ګربز، نجیب زدران، دینیلا و رشید خان ټویټر اکاونټونه تاسو ټول ما چک کړي دي. خو بالاخره زه به تاسو ته وایم چې نن ورځ کې دغه ټولو لوبغاړو حشمت الله شاهدي ته او رحمت شاه ته مبارکي ورکړې ده. خو محمد نبي تر اوسه پورې دغه ماښامه پورې ما ورته انتظار کوو چې اوس به دی مبارکي ورکړي، اوس به دی مبارکي ورکړي. خو بالاخره چې کله اصغر افغان چې کوم ده هغه د حشمت په هکله باندې خپل فیسبوک پاڼه کې مبارکي ورکړه چې زه حشمت الله شاهدي یعنې د ما ملګری اصغر هم ورته داسې ویلي چې د ما یو د ټیم ډېر تکړه لوبغاړی دغه ته زه مبارکي وایم او زه به ورسره وایي خپلې مشورې هم شریکه کړم. یعنې اصغر هم ورته ښه، یعنې اصغر که خوشحاله او که خفه و خو مبارکي حشمت الله شاهدي ته ورکړې ده. دغه اصغر مبارکي نه وروسته بیا محمد نبي صاحب په ټویټر کې ورته مبارکي ورکړې ده او تاسو د ده دغه مبارکي وګورئ چې ورته په انګلیش ژبه کې لیکلي، نور هېڅ شی هم نه دي لیکلي. تاسو دلته مخامخ هم کتلی سئ چې لیکلي دي مبارک دی تاسو ته نوی جاب، یعنې هلکانو نوی جاب دی تاسو ته مبارک، یعنې دغه نوې دنده دی تاسو ته مبارک هلکانو. بس نور هېڅ شی هم ورسره نه دي لیکلي، نه ورته ویلي چې دا د ما ملګری ده، نه ورته ویلي چې د ما انډیوال ده. نو دغلته ثابته شوله چې محمد نبي څومره غټ چاپلوس دی اصغر افغان ده. دغه کار دی ما بیخي نه خوښېږي. زه تاسو ته صفا سوتره واضحه خبرې کوم از کوم چې ما ته ښکاري هغه زه تاسو ته مخامخ کوم. نو فیصله په تاسو باندې ده. ما ته خو محمد نبي د اصغر افغان غټ چاپلوس وښود. څنګه ته اصغر د هلته کمنټ وکړه، د ډایرکټ دوباره یو څو دقیقې وروسته بیا کمنټ راغی دغه ولې نرتوب در کې نشته. د رشید خان غوندې پرون چې څنګه کپټان وکړه، رشید خان ښه په نره باندې ورته مبارکي ورکړه او ټول نه مخکې ورکړه. همدغسې ګلبدین نایب ټولو لوبغاړو ورته ښه په نره باندې وکړه او دی د اصغر افغان خبرو ته هلته په تمه و چې ودرې اصغر مبارکي ورکړي. که چېرته زه مخکې مبارکي ورکړم د اصغر رانه خفه نه سي. نو تاسو د دې په هکله باندې څه نظر لرئ؟ لاندې ما سره خپل کمنټ حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.